تازه د پاکستان پوځي الوتکو د افغانستان په څو سیمو هوایي بریدونه کړي دي. چارواکي وایي په دغه بریدونو کې ملکي سیمې او ځینې تاسیسات زیانمن شوي او ټینګار کوي چې پاکستان باید د خپلو کړنو د پایلو په تمه وي. سلام، ستړي مشئ. په سر کې یادونه کوو که مو چینل نوي سبسکرایب کړئ د تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د پاکستان پوځي الوتکو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د هغه په وینا دغه بریدونه د کابل، کندهار، پکتیا او پکتیکا په ځینو سیمو کې شوي دي. مجاهد په خبرپاڼه کې ویلي چې په ځینو سیمو کې د ملکي خلکو کورونه هم زیانمن شوي او د راپورونو له مخې ښځې او ماشومان پکې وژل شوي دي. هغه دا بریدونه تجاوز بللی او ویلي دي چې دا ډول کړنې د انساني اصولو او نړیوالو ارزښتونو خلاف دي. د اسلامي امارت ویان همداراز ویلي چې د بریدونو په لړ کې د کامیر د تیلو یو ذخیره ځای چې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې موقعیت لري هم په نښه شوی دی. د نوموړي په وینا دغه تاسیسات ملکي الوتکو او د ملګرو ملتونو ځینو الوتنو ته د سون مواد برابروي. چارواکي وایي چې دا پیښه د روژې مبارکې میاشت په وروستیو ورځو کې شوې ده. د اسلامي امارت مسؤلین ټینګار کوي چې دغه بریدونه په کلکو ټکو غندي او خبرداری ورکوي چې پاکستان باید د خپل عمل د ځواب په تمه وي. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره افغان پلس چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مو را سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا ښه وخت.